که لور څنګه لباس ځان له کړی پلار پې ځان ناغرضه کړی، که ښځې څنګه کپړې ځان له کړي خاوند پې ځان ناغرضه کړی، دا کومه لوپټه چې په سر باندې ده چې ویښته پکې ښکاري دا د ښځې دا عورت دی، مونځ پکې نشي کولی، د پردو نارینو نظر پې باندې لګي، د پردو نوجوانانو نظر پې باندې لګي، داسې لباس یې اچولی، مایلاتن ممیلاتن ځان بل ته مایله کوي، حدیث کې راځي خلک ځان ته مایله کوي، او پلار غږ نه کوي، خاوند غږ نه کوي، رور غږ نه کوي، خې په خور باندې نظر دی خو غږ نه کوي. زمارونو تاسو سوچ وکړئ چې دا معاشره به کم طرف ته ځي. نو که دا نن د نکاح تقریب دی او دا پروګرام پې باندې جوړ دی نو دغه شان پروګرامونه جوړول پکار دي، او که داسې پروګرام نه وي نو کم از کم د غیر شرعي کارونو نه، د مخلوط ودونو نه چې الکان او جینکۍ ګډ وډ په کور کې ګرځي، د پردې ماحول نشته دی، د موبایل دور دی، د موبایل زمانه ده، نو کم از کم مخلوط ماحول مه جوړوه، مخلوط ودونه مه جوړوه، مخلوط پروګرامونه مه جوړوه، مهار واچوه په دې زنانو کې، مهار واچوه په دې نوجوانانو کې، دا به ته په خپل زور باندې منې کې چې بچیه داسې مه کوه، که نور وس دې نه کېږي پلاره د دې بچي په واده کې شرکت مه کوه، مه کښېنه د دې بچي په واده کې، د خدای په نسبت هم ګناهګار نه، د خدای په نسبت هم مجرم نه، د معاشرې په نسبت هم مجرم نه، معاشره به هم در باندې آفرین وایي چې بېګا دې زوی اجلاګان راوستي وو او دا ډېر غیرتي پلار و چې وس یې پې نه رسېدو نو په واده کې نه دی ناست، او الله او رسول به هم د باندې ښه وایي او اجر به دله درکوي. په ځان خو دې وس کېږي که نه، یو غلط کار دې ولید حدیث کې راځي په خوله په لاس یې منې کا، که په لاس کې دې زور نه و په خوله ورته ووایه چې بچیه داسې مه کوه، که په خوله دې وس نه کېده او چا دې خبره نه منله، په زړه کې ورسره بغض وساته، هله که په زړه کې بغض دې ته وایي چې هغې ژړاګان راوستي او تور سره په کرسۍ ناستې، دې ته بغض وایي، دې ته زړه کې بغض نه وایي، کم از کم بغض دا دی چې په هغه پروګرام کې مه کښېنه، د هغې نه بایکاټ وکړه، او نبي علیه السلام وایي دا د ایمان کمزورې درجه ده. ته ووایه چې نن موږ د ایمان د کمزورې درجې نه پریوتي که نه پریوتي، پریوتي د کمزورې درجې نه موږ او تاسو پریوتي. نو زمارونو ودونه په بهترینه طریقه باندې وکړئ، دا د نبي علیه السلام سنت دی. سبا به د زمانې نه د معاشرې نه ناسور نه جوړېږي ودونه چې په بهترینه طریقه باندې وشو، او که د الله او د رسول نه بغاوت پکې وشو، الله او رسول دې پکې خفه که باغي شولې، نو ته به چېرته د خوشحالۍ مخ ویننې، ته به د تباهۍ سره مبتلا. د موبایل بل نقصان درته ویم، غټ نقصان، کتابونو کې دا راځي چې کوم نوجوان واده په دې نیت وکړي که نه چې زه خپل نفساني خواهشات ساړه کمه، نو وایي د واده سره به د نفساني خواهشات کمیږي نه، نور به هم سیوا کړي.